بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. زموږ تمدني حوزه دوستانو فاروق اعظم یم. په 15 تله 1402 هجري شمسي زه د یو مسلکي هیئت سره مزار شریف ته د قوشتېپې کانال لیدو لپاره په رسمي سفر تللی وم. په ضمن کې مو د بلخ تاریخي کلا او شاوخوا زیارتونه ولیده. یوه شپه هلته ملګرو زما څخه د بلخ ولایت د اهمیت په باره کې وپوښتل. ما ورته وویل چې یو وخت بلخ د اسلامي تمدن له مهمو مراکزو څخه و. دا سیمه د امورود دا غاړه او ها غاړه دواړه د ډیرو جیدو علماو د نشونما ځای و چې د اسلامي تمدن په غنا کې مهم رول لوبولی دی. د امورود جنوب زموږ خواته امام قتیبه، ابن سینا، ابو ریحان البیرونی، ابراهیم ادهم، ناصر خسرو، ابو شکور بلخی، دقیقی بلخی، عنصری بلخی، مولانا جلال الدین بلخی، ابو نصر فارابی، علی کاشفی، سعد الدین تفتازانی، علی قاری، امام سرخسی، نور الدین عبدالرحمن جامی، امام فخری رازی، خواجه عبدالله انصاری، علی شیرنوایی او په زرو نور علماء کرام. او د عمود رود ها غاړه کې چې ماورانه هرتو ورته ویل کېدی، امام ترمیزی، امام بخاری، امام احمد شیبانی، ابو بکر مسعود الکاسانی، فاطمه بنت محمد سمرقندی، ابو علی قوشجی، علاؤالدین سمرقندی، امام الهدى لیث سمرقندی، ابو الحسن البزدوی، ابو حفص عمر نصفی، عبدالعزیز حلوانی، علي بن ابو بکر المرغنانی، قاضي خان حسن بن منصور فرغاني او داسې نور ډیر جید علما تیر سوي دي. هغه وخت د علم طلبه شاګردان به زموږ له دغې سیمې عراق، شام او مدینه منورې ته تلل. علوم یې هلته زده کول، بیرته وطن ته راتلل او دلته یې خپل زده کړی علم او د اسلام نور خپراوه. د علم دغه نور له مرکزي ایشیا او افغانستان څخه د هند پراخې وچې ته وړل کېدی. په دې ډول متداولو علومو هغه وخت یوه نیمه دایروي جغرافیا طی کول چې مهم مراکز یې مدینه منوره، شام، بغداد، مروه، بخارا، سمرقند، ترمیز او بلخ وه چې د کندهار او ننګرهار له لارې د هند او بنګلادیش پورې او له هغه ځایه مالیزیا او اندونیزیا ته رسېدل. دا وخت د اسلامي تمدن طلایي دور و. دوستانو، پارس یا اوسنی ایران هغه وخت مسونی و چې د مرکزي ایشیا او غربي ایشیا یعنی زموږ او عربو ترمنځ پل و. خو داسې کسان په پارس کې وه چې نه وه خوشحاله چې عربو فارس پاته کوي او د دغه ځای خلک یې مسلمانان کړه. د هغوی خپله زړه د سردشت او کوروش لار خوښه وه. په اسلام خوابدې وه، بیا خصوصا چې د عربو په لاس ورته راغلی و. دا ځکه دوی د عربو سره په خپل ګاونډ کې اوږد تاریخ درلود او پر هغو یې ځان لوړ ګاڼه. د سلطان محمود غزنوي د دربار یو نوموتی فارسي شاعر فردوسي د عربو مسلمانانو سره خپل دغه عقده او عناد نه پټوي او په خپل مشهور شاهنامه کې وایي: عرب هرچه باشد مرا دشمن است، کج اندیش و بدخوی و اهریمن است. چو بخت عرب بر عجم چیره گشت، همو روز ایرانیان تیره گشت. جهان را دیگرگونه شد رسم و راه، تو گویی نتابد دیگر مهر و ماه. ز می نشه و نغمه از چنگ رفت، ز گل عطر و معنا ز فرهنگ رفت. ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جای رسیده است کار که تاج کیانی کند ارزو. توفو بر تو ای چرخ گردون توفو. دریغ است ایران که ویران شود، گمنام پلنگانو شیران شود. د پارس یا اوسنی ایران تر مسلمانېدو 815 کاله وروسته په ایران کې صفویانو په 1501 میلادي کې سیاسي واک ونیوی او شیعه مذهب د خپل حکومت رسمي مذهب اعلان کړ. له همدغه وخته زموږ د عظیم اسلامي تمدن فکري اتحاد او علمي جغرافیې ته سخته صدمه رسېدلې ده. په ایران کې صفوي شیعه مذهب حاکم سو چې د سني اسلام سره بنیادی اختلاف درلود او هغه چا چې پارس مسلمان کړی و حضرت عمر رضی الله عنه ملګری
هغوی یې تر ټولو خپل لوی دشمنان وبلل. دغه بنیادي عقیدوي نوی متفاوت هیواد د مسلمانانو ترمنځ یو غټ فرهنګي دیوال جوړ کړي. د ایران ختیځ خواته مرکزي ایشیا، افغانستان او د هند لویه وچه تر مالیزیا او اندونیزیا پورې، او د ایران غرب خواته بیا ترکیه او ټول عرب له عراق تر شام، مصر او المغرب پورې د شیعه ایران له خوا سره جلا شول. دغه فرهنګي دیوال د ټول اسلامي امت ترمنځ د علمي او فرهنګي تبادلې لړۍ او ارتباط په ټپه ودروه. دغه دیوال بد اثر پر ټولو مسلمانانو وسو. څرنګه چې ایران د خپل جغرافیه شرق او غرب دواړه خواته اسلامي نړۍ سره جلا کړې وه، نو د مرکزي ایشیا او افغانستان طالب علمان د علم د حصول دپاره عربو ته نسوای تللی. دا ځکه په مخ کې شیعه ایران پروت و چې د سنیانو په دښمنۍ کې راپورته سوی و. له بلې خوا د قدرت په سر داخلي جنګونو او په مرکزي ایشیا د روسانو مسلسل فشارونو او یرغلونو بالاخره په دغه فرهنګي غني سیمه کې د اسلامي تعلیماتو پخوانی روند ډیر سست او رونق ډیر ورپیکه کړي. مرکزي ایشیا په فرهنګي لحاظ تجرید او ګاونډي وروسته پاتې سوه چې کرار یې نیول. دغه وخت کې هندوستان د مغولو تر واک لاندې ارام و. له ناچاره زموږ ځوانانو د بغداد او شام پر ځای د دیني علومو د حصول لپاره هندوستان ته مخ کړي چې په فرهنګي او ثقافي لحاظ له عربو ډیر متفاوت و. په هند کې شاګردانو له هندي استادانو درس زده کاوه چې مورنۍ ژبه عربي نه وه، بلکې هغوی په خپله له بل چا په دوهم دریم لاس عربي زده کړې وه. همداراز هندوستان کې فرهنګي او ثقافي محیط هم د عربو په شان و. ډېر فرق یې درلود. د عربانو محیط مسلمان و، په داسې حال کې چې په هندوستان کې هندو په لوی اکثریت او مسلمان په ډېر اقلیت کې و. په عربو کې اسلامي ثقافت او کلتور حاکم و، خو په هندوستان کې هندو فرهنګ بالا دست و. عرب د اروپا سره ګاونډیانو او په یورپ کې عصري علومو ټکنالوژي انکشافاتو پر دوی هم لږ ډېر اثر کاوه. په داسې حال کې چې دغسې اثر په هندوستان کې زموږ پر طالب علمانو هیڅ نه و، بلکې بد یې هم ځینې راتله. سربیره پر دغه څرنګه چې انګریز له مسلمانانو په هند کې حکومت نیولی و، نو د انګریزانو سره د مسلمانانو جوړه نه وه. هلته د عصري علوم او ټکنالوژي سره چې د انګریزانو مال او د هغوی د استعمار وسیله وه، د هند مسلمانانو او دیني علماو حساسیت و. هغوی ویل انګریز له دغه لارې د هند په وچه کې خپلې پښې ټینګوي او اسلام چې دلته بې له هغه تر فشار لاندې دی له منځه وړي. څومره چې انګریزانو پر دنیوي علومو اصرار کاوه او د اسلامي عقیدوي علومو د تضعیف کار یې کاوه، تر هغه ډېر اسلامي علمای کرامو د عقایدو او مذهبي علومو پر زده کړه ډېر اصرار کاوه او دنیوي علوم یې د دیني مدرسو له تعلیمي نصابه ایستل. انګریزانو پر هندوانو نسبت مسلمانانو ته ډېر اعتماد کاوه. په هغوی عصري علوم زده کول چې د دوی په دفترونو او دولتي کارونو کې مرسته ورسره وکړي. که له یوې خوا اسلامي علما بنا پر شرایطو د عصري علومو زده کړې ته توجه نه کول، له بلې خوا انګریزان هم خوښ وه چې مسلمانان عصري علوم زده نه کړي او که یې زده کوي د دوی تر نظر لاندې یې زده کړي. په دغسې شرایطو کې په هندوستان کې اسلامي علماو د خپل دین د ساتلو په لار کې ډېر زحمت ایستی او د ځینو داسې تدابیرو په نیولو مجبور وه چې په عربو کې د داسې تدابیرو نیولو ته هیڅ اړتیا نه وه. مثلا د هندوستان په یو کلي کې چې 95% هندو و، مسلمانانو ته د خپل دین د ساتلو لپاره ډېر احتیاط او مزید تقوا پکار وه. په هندوستان کې مسلمانانو غوښته د زهد او تقوا له لارې خپل عقیده او اسلامي شعایر د اکثریت هندو په مقابل کې وساتي. د هند مسلمانانو د خپل دین د تحفظ لپاره زهد او تقوا نسبت عربو ته اهم ضرورت ګاڼه. تصوف ځکه هندوستان کې نسبت نورو ځایو ته ډېره وده وکړه چې زهد او تقوا یې توصیه کول. تصوف د مغولو په وخت کې په هندوستان کې ډېر رونق درلود. مغولو حاکمانو له تصوف څخه د خپل سلطنت په استحکام کې ډېر کار واخیست. پښتنو سیمو ته مغولو ډېر پیران راواستول چې پښتانه و مغولي شاهانو ته تابع کړي. د بنیر پیر بابا یو مثال دی. زموږ د دیني مدرسو نصاب تعلیم هم د مغولو په وخت کې د اخوند درویزه لخوا جوړ شوی دی
چې پکې عصري علوم پښتو ژبه، تاریخ، جغرافیا او د حکومتولۍ درس قصدا نسو شامل. مغولو شاهانو چې د پښتنو سلطنت نیولی و او پښتانه خپل بالقوه دشمنان ګڼل، همدا غوښته چې په پښتنو کې باید پوهه، ځان او دنیا پیژندنه، باهمي تفاهم او سیاسي شعور پیدا نسی. هغه وخت زموږ د علم او تصوف سررشتې د مغولو په لاس کې وي. پیر بابا او خاندرویزه دواړه مغول وه. همداراز په هند کې مسلمانانو ته چې اقلیت و، د اکثریت هندو په مقابل کې د خپل عزت د ساتلو ډیر خیال پکار و. خصوصا پر خپل نجونو ډیر ویریده. هندوستان کې مسلمان ویریدی چې مبادا لور یې د کوم هندو ځوان سره د عشق تار واچوي. دا ځکه هندو مشرک و، نکاح د مسلمان نجلۍ سره نه کېده. که د نجلۍ پر سر کم جنگ او دعوه کېده، په اکثریت هندو ټولنه کې مسلمان باید بایلله او نور هم بې عزته کېدی. دغه سبب دی چې هندوستان کې د افغانستان برخلاف د نجلۍ لخوا الک ته ولور او جهیز ورکوي چې نجلۍ په پرده کې ژر د میړه تر کوره ولاړه سي. د احنافو په مذهب کې د ښځې مخ، لاس او پښې عورت نه دی. دا ځکه ښځه د کار او تجارت کولو حق لري. تجارت، معاملات او مقاولات او په بهر کې کار کول خو هر وخت له کوره او یا په پټ مخ نسی کېدی. خو هندوستان کې سره له دې چې مسلمانان یې حنفي مذهب دي، د ښځې مخ، لاس او پښې عورت او حتی د ښځې صوت او اواز هم عورت. هسې نه چې اواز یو هندو ځوان ورجذب کړي او د مسلمان نجلۍ سره د عشق تار وزغلوي. په هند کې مسلمانان د نجلۍ تر تعلیم تیر و. کور کې باید تر هغو تر شدید څار او مراقبت لاندې وای تر څو ودېده او د میړه تر کوره سمه رسېده. نو ځکه په هندوستان کې دیني علماو د خپلو مسلطو شرایطو په کتو او عامه مصلحت او د مسلمانانو د عزت او حیا د ساتلو په خاطر فتوا ورکړه چې د نجلۍ لپاره له کوره خروج الی العلم ناروا دی. په اسلام کې علم پر ښځو او نر دواړو فرض دی. خو هندوستان کې علما اول دا محدودیت راویستی چې ښځې ته د ضروري علم اجازه سته، هر علم نه او ډیر علم هم نه. د ضرورت اندازه هم د هندوستان د شرایطو پر بنیاد د هغه ځای ملایانو تعینول. دغه ضروري علم به هم باید یوازې خپل پلار، ورور او میړه ورته ښوولی وای چې محرم و. څرنګه چې پلار، ورور او میړه یې د همدې ټولنې لخوا بې سواده او بې علمه ساتل سوي وه، لوڼو ته به یې څنګه لیکل لوست ورزده کړی وای. نو منطقي نتیجه دا وه چې د مسلمان ښځه باید هیڅ علم ونه کړي، چې په حقیقت کې همدا د علماو مطلوبو خوښه وه. ځینې علماو خو دا فتوا هم ورکړه چې ښځې ته خپل پلار، ورور او میړه په خپل کور کې هم لیکل لوست نسي ورښوولی، حرام دي. همدا فتوا زموږ مولوی عبدالعلي دیوبندي او ډېر نورو علماو ورکړې ده چې د پلار او ورور لخوا هم لور او خور ته لیکل لوست ورزده کول جایز نه دي. که نجلۍ خط زده کړي بیا یارانه کوي، دوی وایي چې بیا فتنې ځینې ولاړېږي. خو عربو کې دا ډول فتواوې هیڅ نشته، بلکې دا غیر شرعي بولي. پر هندوستان تر 3 پیړیو ډېر مغولو حکومت وکړي. هغوی د خپل تسلط د استحکام په منظور تصوف، رهبانیت کشف کړي. خانقاوې تشویق کړي چې ټول خلک پیري و موریدي باید وکړي. ویل به یې لا دین لمن لا شیخ له، هغه چې پیر نه لري دین نه لري. مغولو پیري و موریدي د دې دپاره تشویقول چې د خلکو مخ له علم، سیاست او د حکومت اعمالو له څارنې بل خواته واړوي. همداراز دوی نه غوښته څوک د حب وطن فکر ولري چې ووایي مغول څوک دي او له کومه ځایه راغلي دي چې پر موږ حکومت کوي. پښتو ژبه یې د پښتنو په جوماتونو کې تدریس ته نه پرېښول چې بیا به په دوی کې پوهه، علم، تفاهم، وحدت او سیاسي شعور پیدا سي او یو وار بیا به لکه د سوري شیرشاه په وخت کې د هند سلطنت پښتانه ونیسي. که په جوماتونو کې پښتو کتابونه لوستل کېدی، د کلي هر نر او ښځه به په دین پوه سوي وای. شاګردانو به خپل مور و پلار ته په خپله ژبه دیني کتاب ویلی. دا ونه سوه. په یوس کې په جوماتونو کې فارسي رواجول د مغولو په ګټه وه. یو خو د پاچا او حاکم فرمان و هدایت په لوستل کېدی، او له بلې خوا د کلي په خلکو کې دیني و ټولنیزه پوهه تر جومات اخوا کورونو کې نه خپرېده. همداراز دیني طالب العلم به 8 کاله هغه زاړه یوناني منطق ویل چې نه به استاد سم پوهېدی او نه به یې شاګرد پوه کولی سوی.
د وخت ضیاع به وه. خط خو حتی زما تر کوچنیوالي په جوماتونو کې ضروري نه و. خط یې فن باله چې د علم وخت باید په ضایع سوی نه وی. زما د طالبۍ په وخت کې بېسواد ملا پر لیکوال ملا ځان بهتر ګاڼه. دا ځکه وخت یې لکه هغه بل په فن کې نه و ضایع کړی. دغه سبب و د اکثریت ملایانو خط نه و زده او د عصري علومو سره خو هېڅ اشنا نه وه. دوستانو، مغولو 1,000,000 فوج درلود چې اکثر مسلمانان وه. هغوی یو بېسواد او نالوستي فوج ته ضرورت درلود چې پر هره خوا یې ورهۍ کې ولاړ سي. دغه سبب دی چې هند کې مسلمانان په تعلیم کې تر هندوانو ډېر وروسته پاتې سوه. زموږ طالب علمانو هند کې په دغسې یو فضا کې تعلیم کاوه او په همدغه تعلیم و تربیه او روحیه بیا وطن ته راګرځېدل او له هغه ځایه راوړی فرهنګ یې دلته تطبیق کاوه. تر مغولو وروسته چې انګریزانو هندوستان ونیو، هغو هم د مغولو سیاست تعقیب کړي چې مسلمانان د عصري علوم نه وایي او که وایي د دوی تر څار لاندې وایي. مسلمانه ښځې بیخي سبق نه وایي. د تصوف په بېلاري کولو کې انګریزانو سخت تلاش وکړي. خرافات یې د دین په نوم پکښې شامل کړي. هغسې معجزې یې چې له پیغمبرانو چا نه وې لیدلي په پیرانو پورې ور وتړلې. خپله یې هم پیران جوړ کړه او هر ځای ته خصوصا پښتنو سیمو ته چې خطر یې ډېر ورسره احساساوه واستول. د خپلو صادر سوي پیرانو لپاره ډېر تبلیغات وکړه. د عوامو پر ذهن یې دومره کار وکړ چې د شرعي علومو مدرس ملا به د چرسي پیر لاسونه ورمچول. دا ځکه یو مدرس ملا هغه معجزه نه درلوده کومه چې چرسي پیر درلوده. زما په کوچنیوالي به موږ په کندهار کې دغه ځله ډېر ویل. په ناکوده کې ښه آغا دی، هم صاحبزاده دی، هم ملا دی، مړی ژوندی که دا رښتیا دی، په ناکوده کې ښه آغا دی. ناکوده کې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې ده یو کلی دی. هغه وخت دا مشهوره وه چې کله اذان وسي د ناکودک آغا صاحب به د کلي پر مات دیوال کښېنست، مار به یې قمچینه کوي او لمونځ به یې مکې شریف ته رساوه. تر اوسه د دغه ذهنیت ریښې په پښتنو کې ښه محکمې دي. همدا اوس په اسلامي امارت کې چې شریعت حاکم دی، تاسې داسې تبلیغات او پیغامونه د پیرانو لخوا اورئ چې د شریعت سره بالکل مخالف دي، خو څوک یې د مخنیوي جرأت هم نه لري. دوستانو، په عام ډول په هر ځای کې د انسانانو طرز تفکر د خپلې کورنۍ، تعلیم و تربیه او چاپېریال محصول دي. زموږ طالب العلمان چې به هندوستان ته ولاړه، طبعا د هغه ځای د ماحول او محیط اثر پر و چیرې چې هندو ثقافت او انګریز سیاست حاکم و. زموږ ځوان چې به مولوي سو او له هندوستانه به وطن ته راوګرځېدی، هماغه له هندو ثقافت او انګریزي سیاست متاثره تربیه به یې له ځان سره راوړه او په خپل سل په سل مسلمانه ټولنه کې به یې هغه تطبیقول. دلته به وروسته پاته کلیوال ذهنیت او له هندوستانه متاثره برداشت دواړه سره را یو ځای سوه او بالاخره یو د بل به سره سمیټ سوه. دا رواج به بیا هیڅ داعی او مصلح نسوه اصلاح کولی. موږ پښتانه ټینګ حنفي مذهب یو، حتی د ضرورت په وخت کې هم د بل مذهب څخه د استفادې جرأت چندانې نه کوو. خو که د امام صاحب تعلیمات، امام ابي حنیفه رحمت الله تعلیمات زموږ د کلیوال منحت ذهن او د هند څخه د متاثر فرهنګ سره په ټکر کې وي، بیا موږ خپل رواج معتبر ګڼو. مثلا د افغانستان په غرنیو سیمو کې ښځې ټوله ورځ د غرو په درو او شیلو کې بوټي ټولوي او په پټیو کې کار کوي او ماښام کور ته راځي. دا بد کار نه دی. خو که همدغه ښځه د خپل کور څنګ ته په امن محیط کې مدرسې ته د دین د زده کړې لپاره ولاړه سي، بیا روانه ده. هغه چې په شیلو کې ورکه ده، کلیوال رواج اجازه ورکوي او دا بل ته اجازه نه ورکوي. بله خبره، په اسلام کې په بدۍ یا قمار کې ښځه ورکول حرام دي، خو زموږ کلیوال منحت ذهنیت روا کړی ده او ملا صاحب یې نکاح ورتړي، خوشحالي په کوي، مبارکي ورکوي. امید امارت فرمان صادر کړي چې تر دې وروسته ملا صاحبان د دغسې نکاح تړلو څخه منع کړي. له بلې خوا په تېرو څو پیړیو کې له دیني علماو د افغانستان د حاکمانو بیره زموږ کلی او ملا دواړه د هېواد د ټولنیز او سیاسي بهیر لرې وساتل. دغو ټولو عواملو زموږ ملا او کلی د عصر له کاروانه ورځ په ورځ شاته پاته کاوه.
د ښار او کلي ترمنځ فکري واټن د وخت په تیرېدو ډیر شو. دغه حالت زموږ یو شمېر دیني علما متحجر وروزل، ابتکار، اجتهاد او د بیان ازادي ورته مهجوره او ناشنا کړه. لکه په هندوستان کې چې به مسلمانانو ته ویل کېده چې دنیوي تعلیم مه کوئ، د آخرت شادي مو په کمیږي. همدا اوس هم یو شمېر علما موږ ته وایي چې دنیوي علوم ضرور نه دي. لطفا دقت وفرمایست، د پاکستان ته د جوړېدو سره چې له هند جلا سو، د پاکستان د علماو په افکارو کې تغییر راغلی دی. نور هغه د هندوستان سره چې یو ځای وه، هغه افکار یې اوس تعدیل کړي دي. پاکستان کې اوس د ملا صاحب لور سکول او پوهنتون ته ځي او ادارو کې کار کوي. دا ځکه نور د دوی سره د هندو اکثریت د فرهنګ د تأثر ویره نشته. د پاکستان مفتي اعظم مولانا تقی عثماني امارت ته لیکلي دي چې نجونې د تعلیم او ښځې د کار ته پرېښول سي، خو زموږ ملا صاحب دا نه مني. دا ځکه زموږ ملا صاحبان د هغو ملایانو کتابونه ویلي دي کوم چې د هند تر ویش د مخه تیر سوي دي. په دې ډول د ایران شیعه کېدل زموږ د اسلامي تمدن حوزه سخته باده متاثره او متضرره کړه. دوستانو، زموږ د تعلیم د فابریکې بل محصول هم ورته تکلیف لري. له غربه راغلي زموږ اکثر تعلیم یافته هم همداسې دي چې د دنیوي علم سره د غرب فرهنګ هم راوړي. د دوی ځینې د طب، زراعت، انجینري، اقتصاد او نورو علومو څنګ ته دوی د غرب بېدیني او بد اخلاقي دلته راوړي او خپروي یې. د پلار په ژیره او خبرو خاندي، نجونې لینګلې سوي او مینیژوب اغوندي چې دا ټول زموږ د ثقافت او فرهنګ سره هیڅ سازګار نه دي. لکه په هند کې چې اکثر ملایانو پان او نسوار کول او زموږ ملا دغه مکروه تحریم عمل د ځان سره له هندوستانه افغانستان ته راوړی دي، داسې د غرب تعلیم یافته بیا د شرابو عادت د ځان سره له غربه راوړی دي. لکه زموږ دیني علما چې له هندوستانه راوړی فرهنګ دلته نسي تعدیلولی، همداسې زموږ د غرب تعلیم یافته ځان د خپلې ټولنې سره نسي عیارولی. په نتیجه کې د دواړو تعلیم یافته طبقې څخه زموږ ولس د ژوند په ځینو مهمو ساحو کې کړیږي، د یوه له افراط او د بل له تفریط څخه. دغه لوی ضرر موږ ټولو ته تر ډېره حده د شیعه ایران له موجودیته را رسېدلی دی چې زموږ او عربي نړۍ ترمنځ رابطه قطع کړه او هندوستان، نامسلمان هندوستان او نامسلمان غرب ته د علم د حصول لپاره اړ کړو. اوس چې په افغانستان کې اسلامي امارت حاکم دی، موږ ته یو طلایي فرصت میسر او جدي کار ته پکار دی چې خپل زده کړې د وطن په خیر متعادل کړو، بیا غور پر وکړو او خپل اولاد خپل کور کې تربیه کړو. موږ باید پر خپل نصاب تعلیم کره کتنه وکړو. موږ یو متعادل، متوازن او د نورو له منفي اثراتو خلاص تعلیمي نصاب او درسي نظام ته ضرورت لرو. دیني او عصري مدارس باید په تدریج سره مدغم سي. اوس موږ باید د اسلام د اصولو او رښتوني حنفي مذهب په چوکاټ کې د عصر د تقاضا سره سم وچلیږو او مخ په وړاندې ولاړ سو او دا موجود نظام چې په ډیرو قربانیو لاسته راغلی دی دا غنیمت وګڼو، د دې دپاره صادقانه کار وکړو او د پردیو له فرهنګي یرغله یې خلاص او وساتو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا پیغام دوې نورې برخې هم لري. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، زموږ اسلامي تمدني حوزه دویمه برخه. دوستانو، فاروق اعظم یم. زموږ د اسلامي تمدني حوزې په لومړۍ برخه کې مو وویل چې د ایران شیعه کېدل د اسلام په تمدني حوزه کې یو لوی درز واچاوه چې عرب او غیر عرب سره بیل کړه. مرکزي ایشیا او موږ له عربي دنیا چې اسلام له هغه ځای راغلی و په فرهنګي لحاظ سره جلا کړو. موږ د مدینه منوره، شام او عراق پر ځای هندوستان کې د علم د حصول لپاره وتلو ته اړ کړو. سیمه او داخلي شرایط هم زموږ دغه اړتیا تقویه کړه. سیمه ییزه بڼه یې دا وه: مرکزي ایشیا چې هغه وخت د علم د حصول مرکز او د مشهور علماو د تجمع ځای و چې د اسلامي فرهنګ او ثقافت په غنا کې لوی کردار و، د روس تاړاکونو ته یوازې پاتې سو. د نورې اسلامي نړۍ مدد نه ورسېدی.
دا ځکه چې ایران یې په مخ کې و. احمدشاه بابا هند ته ولاړی چې هلته مسلمانان د مرهټه له تهدید خلاص کړي او هند د مسلمانانو په قبضه کې کماکان او د افغانستان د نفوذ په ساحه کې وساتي. همداراز احمدشاه بابا مرکزي ایشیا ونیول او د خپل نفوذ په ساحه کې په ساتلو سره د روسانو د بالقوه تهدید مخ ونیوي. همداراز لوی احمدشاه بابا مشهد او نیشاپور هم په خپل مستقیمه قبضه کې وساتل ترڅو شیعه پارس یا ایران دا قوت بیا پیدا نکړي چې افغانستان خواته په بده وګوري. خو د احمدشاه بابا تر وفات وروسته په اولاده کې د قدرت پر سر بې اتفاقي او خونړي جنګونو دغه درې سره ساحې د افغانستان د نفوذ له ساحې وایستې او خلک یې اروپایي طاقتونو ته یوازې پاتې کړل. موږ د ضعف په نتیجه کې انګریزانو او هندوستان ونیو، روسانو مرکزي ایشیا اشغال کړه او ایران مشهد و نیشاپور زموږ له ولکې وایسته. دغه غټ طاقتونه چې له لرې زموږ سیمې ته راغلي وه زموږ د بې اتفاقۍ په وجه دومره زړور سوه چې کرار کرار یې زموږ اصلي خاوره هم له هرې خوا راقیچي کړه. دوستانو د اقتدار پر سر زموږ د باچیانو په منځ کې جنګونو موږ سخت کمزوره کړو او شاوخوا سیمې زموږ د نفوذ له ساحې وایستې. متاسفانه موږ له تاریخه هیڅ نه زده کوو، هیڅ وخت مو د قدرت انتقال ته جدي توجه نه ده کړې. حتی اوس هم چې نور د قدرت پر سر جنګ ختم سي او یو دوامداره د خلکو خدمتګار حکومت ته لار هواره سي، هیڅ وخت نه یو حاضر سوي چې ووایو موږ دې نه یو خو نظام دې وي. نور دې په وینو تویولو نظام نه بدلیږي او زموږ بچیان دې ارام ژوند وکړي. همداراز موږ جدي کار نه دی کړی چې علم او پوهه باید زموږ په خلکو کې عامه سي. موږ هر وخت په مختلفو بهانو خپل اولاد د علم له حصول محروم کړي دي او د پردو تجاوز ته مو خپله فهمیده یا نفهمیده لار هواره کړې ده. موږ د دې مقال په لومړۍ برخه کې وویل چې څرنګه زموږ ځوانانو په هیواد کې دننه د علومو د حصول او تعلیم موقع نه درلوده، نو د دیني علومو د زده کړې لپاره هندوستان ته تلل او د علم د حصول سره یو ځای د هغوی فرهنګ هم د ځان سره راوړ چې اکثر زموږ د پرمختګ ممد نه و. دا چې ولې موږ ته په خپل وطن کې د تعلیم موقع نه وه پر دغه موضوع لږ تم کیږو. د دې پیغام په اوله برخه کې مو وویل چې په هندوستان کې علماو ویل چې انګریزانو هندوستان له مسلمانانو د عصري علومو او وسایلو په زور ونیوي او عصري علوم او ټکنالوژي د استعمار د پراختیا وسیله وه. نو دغو علماو د دین د تحفظ او د انګریزانو سره د قطع روابط او عدم همکارۍ په منظور دنیوي علوم د خپلو مدرسو له تعلیمي نصابه وایستل او یا حد اقل رنګ ورپېکه کړي. زموږ اکثر علما کرام چې هندوستان کې تعلیم کړي او یا په دننه هیواد کې له هند فارغ مولوي صاحبانو څخه څه زده کړي وو له عصري علوم سره ناشنا حتی جوړ نه وه. د هغه وخت د هندوستان شرایط هم داسې وه، موږ هغوی نه ملامتوو. دوستانو د افغان انګلیس د دوهم جنګ یعنی میوند تر جنګ څو میاشتې وروسته امیر عبدالرحمن خان د انګریزانو په مرسته پاچا شو. امیر عبدالرحمن خان د انګریزانو سره زموږ د مسلمان ولس د جهاد داستان د یادولو سخت مخالف او د انګریزانو سره د افغانانو د تیرو دوو جنګو اتلان یې ښه نه ایسېدل. مثلا امیر د لومړي جنګ د اتل ملا مشکي عالم په شخصیت وژلو کې ډېر تلاش وکړي او د دوهم جنګ د اتل سردار مدایب خان لوی دښمن و. هغه دیني علما چې د جهاد محرک او د فتوا مرجع وه تر شدید مراقبت لاندې ساتل. وروسته د هغه زوی امیر حبیب الله خان د پلار پالیسي تعقیبول او د انګریزانو د خوشحالولو لپاره ملایانو باندې نږدې نظر ساتي. هغه غوښته د عصري علومو د تحصیل له لارې وطن داسې پر مخ ولاړ سي چې انګریز هم خوښ وي. د دې پر ځای چې د دیني مدارسو تعلیمي نصاب اصلاح کړی وای، زاړه او بې ځایه منطق په نوي منطق بدل کړي او عصري علوم د دیني مدرسو په نصاب کې ورشامل کړي وای، د دیني مدارسو ته توجه ونه کړه او د مدرسې څنګ ته په 1903 کې د عصري علومو مکتب حبیبیه جوړه کړه. دا مکتب یا ښوونځی د هندي مسلمانانو لخوا چې لندن کې تعلیم کړی و د انګلستان د تعلیمي نصاب پر بنیاد جوړ شو
البته د عربي ژبې دینیات او قرآن کریم مضامین پکې شامل وه، خو اصلا مکتب د عصري علومو د زده کړې لپاره و. دیني مضامین پکې ضمني وه چې شاګردانو خپل د نمرو او سطح پکې پوره کاوه. مکاتبو کې د دینیات او قرآن کریم استادانو چندانې اهمیت نه درلود. د امیر حبیب الله خان زوی امان الله خان عصري مکتبونه ډېر تقویه کړه او د مصطفی کمال اتاتورک د نوي ترکیې څخه د معارف مشاورین راوغوښتل او د مکاتبو نصاب تعلیم نور هم عصري کړي. په نظامي او ملکي برخو کې شاګردان ترکیې ته د تعلیم لپاره واستول شوه. زموږ دیني مدارس هماغسې بې توجه پاتې شو. البته په اوو غټو ولایاتو کې حکومت یوه دیني مدرسه سمبولیک جوړه کړه. که څه مکتب د مدرسې خلاف نه و جوړ سوی، بلکې عصري و دنیوي علوم یې د هېواد د اقتصادي پرمختګ لپاره ضرور ګڼل، خو له مدرسې څخه د مکتب جلا چلېدل کرار د دغو دوو تعلیمي ادارو ترمنځ ستونزې را پیدا کړې. څرنګه چې حکومت د مکتب په ملاتړ و، نو ملایان له حکومته تجرید کېدله. د مکتب فارغ ته په دولت کې کار تضمین و او بل د زیات تعلیم لپاره غرب ته د دولت لخوا استول کېده. په مقابل کې ملا په دولت کې چندان ځای نه درلود، بلکې د غریب بزګر زکات محتاج و. بل دا چې د دیني مدرسې فارغ د عصري علومو سره بالکل نااشنا او د عصري علومو فارغین خصوصا چې غرب کې وخت تیر کړی و تر ډېره حده له دین نه خبر پاتې سول. د دې دواړو تعلیم یافته طبقې په رفتار، کردار، لباس او د ولس سره په برخورد کې هم ډېر فرق و او دا فرق ورځ په ورځ ډېرېدی او د دوی ترمنځ د فکر او تفاهم واټن پراخاوه. ملا عام ولس ته په برخورد کې نسبت د مکتب تعلیم یافته ته نږدې و، خو د عصري تعلیم یافته په لاس کې بیا اقتدار و او مادي امتیازات وه. حکومت غوښته هر کلي کې مکتب جوړ کړي، خو د دیني علوم مدرسه یې غریبو کلیوالو ته پرېښوه چې هغوی یې جوړه کړي. حکومت ویل چې هر کلی جومات لري او هغه په حقیقت کې دیني مدرسه ده. په کلي کې مکتب او عصري د علومو زده کړې ته ضرورت دی چې اوس نسته، خو حقیقت دا و چې هر کلي کې جومات مدرسه نه وه. که وای او هر جومات مدرس ملا درلودی، نو بیا ولې ټول کلی بې علم او بې سواده و. د غریبو کلیوالو د مدرسې جوړول په وس نه وه، خو مکتبونو ته منظمه بودیجه وه. هغو کلیوالو چې په کلي کې نه مدرسه وه او نه مکتب او غوښته یې اولاد یې سبق ووایي، مجبور و خپل اولاد هندوستان ته د تعلیم دپاره واستوي چې هلته یې ځای، ډوډۍ او تعلیم مفت وه. چې تعلیم سیر او د هغه نتایج په تېر پیغام کې موږ ذکر کړ. په دې ډول د عصري علومو د شاګرد مخ غربي دنیا ته سو او د دیني علومو د طالب العلم مخ هندوستان ته. دواړه غیر مسلمانان وه. البته په غرب کې مسلمانان د هندوستان په نسبت ډېر کم وه، بل دا چې غرب استعمارګر او محل و او هندوستان د استعمار قرباني. دغو دواړو زموږ پر طالب العلمانو خپل مثبت او منفي اثرات درلودل. تر دوهم نړیوال جنګ وروسته د افغانستان په عصري تعلیم نظام کې لوی بدلون راغی. افغانستان چې پخوا د شرق او غرب ترمنځ د انفصال نقطه وه، حکومت کوښښ کاوه په احتیاط د وصل او تفاهم نقطه سي. خپلې دروازې شوروي او د امریکا په مشرۍ غربي بلاک ته خلاصې کړې. په دې ډول د وطن د اولاد تعلیم چې د هېواد سرنوشت پورې تړلی و، بېلې کومې منسجمې برنامې پردو ته د خیر په توزنه هیله وسپارل شوه. مثلا د کابل په پوهنتون کې چې هغه وخت د هېواد یوازینی پوهنتون و، حقوق، سیاسي علوم او نړیوالې اړیکې چې اکثر د شاهي کورنۍ او لویانو اولاد درس پکښې وای و فرانسویانو ته وسپارل سوي وو. استقلال او ملالۍ لیسان فرانسویانو چلول. یو هلک او نجلۍ به له اووم ټولګۍ چې غالبا 12 کلن به وه، د مشهور خونخوار استعماري طاقت فرانسې په اختیار کې شول. تعلیمي نصاب یې فرانسویانو ورجوړاوه، کتابونه او درسي مواد هغوی ورته تهیه کول او د یو شمېر بنیادي مضامینو درس هم فرانسویانو ورکاوه. هلکه او نجلۍ به چې پوهنتون ته حقوقو پوهنځۍ ته شامل شوه، هلته به هم فرانسویان وه. تعلیمي نصاب، کتاب او درسي مواد فرانسویانو ورته تهیه کول او د لوړو تحصیلاتو لپاره بورس هم فرانسویانو ورکاوه. تر تحصیل وروسته چې به ځوانان
بیرته وطن ته راغله په پوهنتون کې د استاد په توګه د شاملېدو او یا په دولت کې کار موندلو کې هم د فرانسویانو سفارش مؤثر و. په پوهنتون کې د استاد علمي ترفیع او په دولت کې لوړ مقامو ته رسېدل هم تر ډېره حده د فرانسویانو ملاتړ غوښتي. په دې ډول یو هلک له ځوانۍ تر تقاعده د فرانسویانو ملاتړ ته اړ و او په دولت کې هغه څوک مخ ته تلي چې د استعمارګرې فرانسې د توجه لاس یې پر سر و. همداراز جرمنیانو ته د اقتصاد او ساینس پوهنځیانې او د نجات ریاست په برخه رسېدلي وې. هغوی هم د فرانسویانو په شان یو هلک له 12 کلنۍ تر تقاعده په خپل نظر کې ساتي. د امریکایانو په نصیب انجینري، زراعت او تعلیم او تربیه پوهنځیانې رسېدلي وې او حبیبي الیاس هم د امریکایانو او غازي الیاس د انګریزانو په مدد چلیدل. هغوی هم خپل شاګردان له کوچنیوالي بیا تر مرګه د خپل استعماري نفوذ په ساحه کې ساتل. روسانو پولیتخنیک پوهنتون جوړ کړی و چې د زرو افغان شاګردانو سترګې تر دکترا او وروسته د ژوند عملي پړاوونو کې د روسانو لطف کرم ته کږې وې. زموږ عسکري نظام مکمل د روسانو په لاس کې و. حربي لیسه، حربي پوهنتون او شوروي کې عسکري تعلیم د روسانو په مرسته روان و. زموږ وسله هم د روسانو وه. یو 12 کلن خالي و ذهنه معصوم ماشوم به د روزګان، غور، پکتیا او یا بل لرې خوارې سیمې چې په ګوله به نه و موړ د یو لوی مشهور استعماري طاقت روس په لاس ورکړ سو. هغه به تربیه کوي، پوهنتون ته به یې ورساوه، بیا به یې بورس ورکوي. شوروي کې به یې 4، 6 یا 10 کاله په تېر کړ. الحاد او مارکسیزم به یې په درس ورزده کړي چې ټولنه طبقاتي ده او خپل ضد په باطن کې زیږوي. تاسې د ټولنې له باطنه راپورته سوي یاست او د سوسیالیستي مخکښې تیورۍ په برکت به خپله ټولنه کې انقلاب راولي او خپل ولس به له اوسنۍ خوارۍ او د حاکمه طبقې له ظلمه ژغوري. تاسې به باید پوه سئ چې شاهي نظام مردود دی او تاسې یې وروسته پاته ساتلي یاست. خان، قومي مشر، بډای او پانګوال ستاسې زیارکښانو قسم خوړلي دښمنان دي. دین د ټولنې تاریاک دی او ملا مضر عنصر دی چې باید محو سي. مسلمان تعلیم یافته د بورژوا همکار او د انقلاب د لارې خنډ دی، باید له منځه یوړل سي. ستاسې پلار او مور هم دو مضر عناصرو خطا ایستلي دي چې نور د اصلاح وړ نه دي. پر ځوان نسل کار په کار دی چې د کارګر په انقلابي تیورۍ مسلح سي او دا نور ټول د لارې خنډونه له منځه یوسي. په دې ډول به یو ځوان ته په شوروي کې دا مفکوره ورکړل سوه او هغه به له تنفر او قهره ډک توپک له شوروي د سر ډیپلوم ارکان حرب سره افغانستان ته را روان سو. دلته به پر ټانک او جنګي الوتکه سپور کړه سو او حکومت خان، ملا، د کلي مشر او خپل کلیوالو ته به په وینو کتل او خپل منځو کې به ویل کله به موقع په لاس راسي چې ټول له صحنې لرې کړو او په یوس کې ماشومان په نوې انقلابي تیوري مجهز وروزو. حکومت به ورسره حیران و چې په دوی څه وکړي. خپل تعلیم یافته ورته بلاوه، خو بیا به هم باچا فکر کاوه چې افغانستان یو مسلمان هیواد دی، دا بېدینان ریښه نسي پکښې ځغلولی. پروا نه لري، هر څه چې کوي دي، څه نسي کولی. دوی ته په څه نه ویلو به روس راڅخه خوښ وي او زموږ پاچاهي به ټینګوي. ملا خطرناک دی چې ولس کې ریښه لري، هغه ته مخ ورکول نه دي پکار. که څه ملا پر باچا خطبه ویل او د تخت و بخت برقرارۍ دعاوې ورته کولې، خو بیا هم باچا ورڅه بیرېدی او موقع نه ورکول. کمونستان د شاهي نظام ضد وه، خو بیا هم موقع ورکول کېده. د ظاهرشاه په وخت کې په ولسي جرګه کې د وکیلانو ترمنځ جنګ شو او کمونیست وکیلان ووهل سوه. وکیل حاجي عبدالوهاب خان جبارخیل او وکیل سدو اصیل منګل کیسه راته کول چې موږ اعلیحضرت ور وغوښتو، ډېر خوابدي وو. موږ هیڅ وخت د ظاهرشاه داسې غوسه نه وه لیدلې او ویل یې تاسې په دغه زشت عمل زموږ څخه لوی شمالي ګاونډی خفه کړئ. یعنې باچا پوهېدی چې دغه کمونستان د شوروي خلک وه، خو بیا یې هم موقع ورکول. ظاهرشاه او داود خان دواړه همدغو په شوروي کې تربیه سوي خلقي و پرچمي کمونیست ځوانانو چې دوی نه ورڅه ویرېده او قدرت یې ورکړی و راچپه کړ. د شوروي د تجاوز
رویباران او ملګري همدغه د دواړو کودتاو مخکښان وه. کله چې امریکایانو پر افغانستان حمله وکړه دوی هم د ځان سره د خپل تعلیم یافته افغان رویبارانو څنګ ته همدا پخواني کمونیستان چې د روس د تجاوز ملګري وه راوستل. په دې ترتیب په شاهي نظام کې زموږ اولاد لوی استعمارګر هیوادونو ته په لاس ورکړل سو چې څنګه یې راته روزي. هماغسې یې راته وروزل. زموږ بچیان که ټول نه خو اکثره دا تېر 100 کاله ګویا د پردو لپاره تربیه سوه. البته ډېر ښه او وطندوست کسان هم د مکتب په تعلیم یافته طبقې کې تېر سوي دي چې د وطن د خدمت لپاره جانانه مبارزه کړې، بندیخانې یې ګاللې او مرګونه یې وړي دي، جهادونه یې کړي دي. هغوی زموږ د هېواد د افتخار و الګو دي، موږ یې باید تل په نیکۍ یاد کړو. خو تاثیر یې ځکه کامیاب نه و چې نه اکثریت تعلیم یافته د دوی په شان وه او نه دولتي نظام د دوی د فکر او ارزوګانو د تحقق لپاره مساعد و. حتی هغو کسانو چې غرب کې تعلیم کړی و پر هغو کسانو تن نه شو کومو چې کور د ننه مکتب ویلی و. اقتدار هم د غرب د تعلیم یافتهو په لاس کې و. اوس سوال دا دی چې زموږ د عصري علومو تعلیم یافتهو 100 کاله حکومت وکړي، دنیا په رسمیت پیژندلې وه او نړیوال مالي و نظامي ملاتړ ورسره و. ښه حکومتولي، سیاست، نړیوالې اړیکې، مدیریت، فن او مسلک ټول په غرب کې کلونه په سبق ویلی و او پر قدرت هم وه، خو هېواد یې آباد نه کړی سوی. دا ولې؟ زموږ یو شمېر تعلیم یافتهو د روس لمنې ته ځان وغورځاوه. نه یوازې وطن ته یې ګټه رانه وړه بلکې برباد یې کړي. د افغانستان د کلا دیوالونه او دروازې یې ورماتې کړې او د هر سګور مداخلو ته یې لار اواره کړه. 1/3 د هېواد د نفوس یې د حریصو امسایګانو غېږ ته ورواچاوه. وروسته بیا یو زیات شمېر همدا تعلیم یافته په شمول د کمونیستانو د امریکا د تجاوز ملګري سوه. سره له دې چې بې درېغه نړیوال ملاتړ ورسره او د ډالرو باران و، خو نه یوازې وطن یې آباد نه کوي بلکې فساد او بد اخلاقي یې اوج ته ورسول. او همدوی د حریصو ګاونډیانو سره مرسته وکړه چې خپل سرحدات چې د هغوی زړه غوښت زموږ خواته راوسکوي. دا هغه سوال دی چې مکتبي او د غرب تعلیم یافته طبقه یې د ځان څخه باید وکړي او جدي فکر پر وکړي چې د دې ټولو فرصتونو او امتیازاتو سره ولې موږ کامیاب نه سو او اوس موږ له دغه تاریخه څه درس اخیستلی سو. دوستانو، تېر 100 کاله حکومتونو یقینا په دې نیت د وطن بچیان خارج ته د تعلیم دپاره استول چې په راستنېدو به نظام وساتي او وطن کې به ترقي راولي. خو مشکل دا و چې دغه مهم حیاتي او ملي کار ته کومه معقوله ملي ستراتیژي نه وه. نه شاګرد خارج ته تر تلو د مخه په دیندارۍ او وطندوستۍ تربیه کېدی او نه تر فراغت وروسته دا کسانو ته د دین او وطن د خدمت تعلیم و تربیه ورکول کېده او نه ماحول ورته جوړ و. د وطن تنکي بیا تجربه زلمیان به مشهورو تجربه سوي استعمارګرو طاقتونو ته په لاس ورکول کېده چې څنګه یې زړه غوښت ویې روزي. هغوی هم هسې وروزل چې نتیجه یې موږ ولیده. بله خبره دا وه چې تېر 100 کاله تعلیم د سیاست په خدمت کې و. مثلا له تعلیم څخه شاهي نظام د خپل استقرار د یوې وسیلې په توګه کار اخیست. د خلکو پوهېدل دولت ته دوهمه درجه یا یو ضمني کار و. د پاچانو سره دا فکر و چې دوی هغه وخت پر سلطنت قایم و دایم اوسېدلی سي چې غټ طاقتونه ورڅخه خوښ او په ملاتړ یې وي. دوی ته د ملت خوښي وروسته خبره وه. دوی حق په جانب هم وه، دا ځکه دوی یا د دوی پلانونه همدې غټو طاقتو قدرت رسولي و ساتلې وه. دوی ته د غټو طاقتونو خوشحاله ساتل چې د نظام د ساتلو لپاره یې هم باله د اولیت حق درلود. د خلکو تعلیم یافته کول وروسته خبره وه. مثلا دوی افغان ولس ته نه ویل چې ولاړ سي نرو ښځه تعلیم ښه په پرده په خپل لباس په حیا عنعناتو مطابق او محیط شرایطو سره برابر وکړي، بلکې دوی تعلیم په غربي لباس مشروط کړی و. یا په غربي لباس کې تعلیم یا ویل به چې یا په غربي لباس کې تعلیم کوئ یا هیڅ یې مه کوئ، بیا تعلیمه ګرځئ. حکومت ویل چې هلک به په غربي لباس دریشي کې او نجلۍ به لڅ سر او لڅ لنګې پوهنتون ته ځي، چې دا زموږ د ولس هېڅ نه وه خوښ. زموږ خلکو غوښته چې اولاد یې سبق ووایي. څوک یې ولې نه وغواړي؟ هر چا غوښته چې اولاد یې په سایه کې ارام د یوې ګولو ډوډۍ خاوند سي.
خو په غربي لباس کې نه و خوښ. خلکو په پکتیا، خوست، هلمند، کونړ کې عکس العمل نه وښول، خو حکومت به ویل دوی بېسواده، جاهل او د پردو د پروپاګنډ تر تاثیر لاندې راغلي دي. د ولس سره د تفاهم پر ځای به یو هغوی په ټانکو تیاره سرکوب کول. حکومتونه هیڅ وخت نه حاضرېده چې پر اصلي موضوع فکر او د خلکو اندېښنو ته توجه وکړي او تعلیم تر لباس قربان نه کړي. دا ځکه حکومت ته تعلیم اولیت نه درلود، د غرب خوشحالول اولیت و. تاسې وګورئ پاکستان کې دا مشکل نشته، د ملا لور او زوی سکول او پوهنتون ته په خپلو وطني جامو کې ځي، خو زموږ دا باید حتما په غربي لباس کې درس او کار ته تللی وای. یوې نکتې ته مو پام راړوم. زموږ ټولنه کې یو تنکی ځوان چې ژر یې نه وي راغلی په پیغلو کې حساب دی. پلار یې تر کور د باندې د بېګانه کر د شپې نه پرېږدي او یوازې په سفر ناست. مور و پلار خوښ وي چې د زوی ږیره یې راسي څو د خلکو له بد نظره ووځي او د کار لپاره سفر وکولی سي. حکومت به په همدغه تنکي هلک ږیره پاکه وخریل چې څو کاله نور د بدو سترګو ښکار وي. دغه حالت پلرونو او زموږ عام ولس نه خوښاوه. همداراز دریشي زموږ په خلکو کې ډېره بېګانه وه. ښه مې یاد دي کندهار کې عیدګاه دروازه کې سپین جومات کې مې په جمع د مازدیګر لمونځ کاوه. لمونځ چې خلاص شو شاته یو دریشي کړی ځوان خپل پاته رکعتونه لمونځ پوره کاوه. چې کله پر سجده سو او په تنګ پتلون کې کوناټي راوتلې وه، یو سپین ږیري توبې کښې خلکو په کرایت ورته کتل. ځوان یې خوښ و چې لمونځ یې کاوه، خو لباس یې د هغه نه و خوښ او هغه یې د لوط علیه السلام د قوم جامه بلل. د خلکو د خپل زوی لپاره تعلیم په دغه لباس نه و خوښ، خو حکومت د خلکو د خوښۍ خلاف دا کار په زور پکاوه. همداراز هغه وخت په پوهنتون کې نجونې پوړنې نه پر سر کاوه او پرتوګ یې نه اغوست. یاد مې دی چې پوهنتون کې تر ډېره حده غربي کلتور رایج و او داسې کارونه پکښې کېده چې زموږ عنعناتو هېڅ نه خوښول. زما څخه د نجونو د یوې لیسې د ښځینه معلمانو عکس دی چې د ټولو لنګلس دي. د یوې ښځې لمن څه اوږده ده، هغې په لاس راپورته کړې ده چې په عکس کې لنډه معلومه سي. عام ولس نه غوښته لونه یې په دغسې لباس کې سبق ووایي او یا کار وکړي. د حکومت دغه پالیسي سبب سوه چې زموږ یو شمېر ځوانان، البته ټول نه، چې به غرب ته ولاړه، تر غربیانو به غربیان بیرته راغله. له روس څخه به ځینې ځوانان تر روسانو د اتیشه کمونستان وه. دغه حالت زموږ ټولنه ډېره متشنجه کړې وه. بله موضوع له دیني مدرسو د دنیوي علومو حذف، له هندوستانه راغلی مولوي صاحب او له غربه راغلی تعلیم یافته ځوان تقابل ته سره درولې وه. د مکتب هلک ته به په جغرافیه کې وویل سوه چې مځکه ګردۍ ده. ملا صاحب مخالفت وکړي چې مځکه اواره فرش ده. څه وایه؟ جعل لکم الارض فراشا. که به د مکتب یو ځوان وویل چې مځکه حرکت کوي او څرخي، ملا صاحب ورته وویل پر عقیده دې پام کوه. قرآن کریم وایي الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. کله چې به ملا صاحب وویل چې دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده او زلزله هغه وخت کېږي چې غوایي ستړي سي او دنیا له یو ښکر بل ښکر ته اړوي، مکتبي ځوان به حیران و چې ملا صاحب داسې څه وایي. د ساینس او مثبته علومو ضد دی او په نتیجه کې د ټکنالوژي او د وطن د پرمختګ مخالف دی. ملا صاحب به بیا ویل د مکتبي ځوان عقیده خرابه ده، په مکتب کې کفر ورزده کېږي، مکتب بد دی. خصوصا چې د هغه ځوان سره به مخ سو چې د سویت خلاف د اروپایي بغاوتګرانو لکه فریدریک نیچه، ژان ژاک روسو، مارکس او انګلز او داسې نورو بېدینو لیکوالو کتابونه به یې لوستي وه او غوښته یې پر افغاني ټولنې تطبیق کړي. نه د هر کلي او کوڅې ملا ښه عالم و چې خرافات، زړه یوناني فلسفه او دین سره جلا کړی وای، او نه هر مکتبی په دین شپو چې ملا صاحب ته تشریح کړی وای قناعت یې ورکړی وای چې اسلام او ساینس ضد نه دي، او نه افغانستان او اروپا وه چې عیسوي خرافاتي پاپان پکښې حاکمان وه. غیر حق د دغو دواړو تعلیم یافته طبقو ترمنځ فکري اختلاف ډېرېدی او دا تر ډېره د حکومتونو د غلطې پالیسۍ نتیجه وه. د مکتب هغه شاګردان چې دینداره وه له دواړو خواو ځورېده، هم د لاوبالي او بېدینه مکتبیانو لخوا او هم د ملایانو له سادګۍ چې د ډېرو ساده پوښتنو جواب یې نه درلود.
ژر به درد ورتي، استدلال به یې نسوای کولی او د بېدینۍ ټاپه به یې پر ټولو مکتبیانو وهل. طالب وم، شروقه مې ویل. زموږ استاد ته چې ښه ملا و، یو میلمه راغی. زموږ ملا صاحب ورته وایي چې په یو بل ملک کې د الجزایر په نوم یو مسلمان پهلوان دی، د کفارو سره په جنگ دی، هره ورځ 10-15 کفار مرداروي. ما کتاب غوړولی په الجزایر پهلوان کې په چرت مې چرت سو چې دی خو به هم ستړی کېږي او زخمي کېږي به، نو په سبا بیا جنګ ته څنګه تیار وي او هره ورځ په درزنو کفار مرداروي. بیا به مې د ځان سره ویل چې خدای ته خو اسانه کړي. ځان مې په راز راز دلایلو قانع کاوه او ارزو مې وه چې که خدای پاک په ما الجزایر مبارک وویني. ډېر کلونه وروسته چې ما جغرافیه ولوستل پوه سوم چې دا الجزایر نه و بلکې الجزایر هیواد و چې خلک یې د فرانسوي استعمار سره د ازادۍ لپاره جنګېده. زموږ د یو بویداره ملا علم دومره محدود و چې د الجزایر او الجزایر فرق یې نسو کولی. د اسلامي امت په یو برخه کې یو لوی ناورین روان و او زموږ ملا صاحب دومره ناخبره و او بیا دا ادعا هم کول چې اسلام هغه وخت کامیاب او خلک نیکمرغه کېږي چې حکومت ملا ته په لاس ورسي. بل خوا په حکومت کې ملا ته د کار موقع ډېر محدوده وه. ویل کېده دوی په دنیوي او عصري مسایلو نه پوهېږي، دوی د وطن د پرمختګ لپاره په درد نه خوري. خدای نه کول چې مکتب او مدرسه سره یو او نصاب یې وکړي. ځوان ملایان تشویق او آماده کړي چې فني او مسلکي رشتو کې سبق ووایي او په دې ډول د دولت د دستګاه په مختلفو ارګانونو کې کار وکړي. یوازې قضا یې د ملا کار باله. هغه هم د جماعت ملا نه بلکې په حکومتي مدرسو کې تربیه سوي ملایان چې بیا شریعت پوهنځي او ځینې الازهر ته د دیني تعلیم لپاره تله. قضا ځان ته مسلک دی. دغو دیني تعلیم یافته به د قضا مسلک ووایي، قاضیان به سوه. مولوي صاحب چې د قضا مسلکي کورس نه وویل نه قاضي کېدی. دا شرایط هم حکومت کوشش نه کاوه، نه برابروه چې د ملا څه د خلکو په پوهولو او د هیواد په پرمختګ کې کار واخلي. ډېرې لارې وې. د مولوي صاحب د مکتبي قاضیانو او ملایانو څه مشن راتله او ویل یې دوی سم مغزن ملایان نه دي. د هند د دیوبند د مدرسې فارغین د مصر د الازهر د پوهنتون پر فارغانو تکړه ملایان بلل. الازهر فارغانو به بیا ویل چې د هند او پاکستان له دیني مدرسو فارغ ملا صاحبان د زمانې څه لرې دي. له خپل علمه د وطن په بهبود او پرمختګ کار نشي اخیستی. دوی به ویل چې زموږ د علم طریقه د دوی طریقې انفع او ګټوره ده. د مکتب او جماعت ترمنځ تنفر هغه وخت نورم ډیر سو چې یو شمېر د مکتب تعلیم یافته کسان علنا ملحد او د روسانو او بیا د امریکایانو ملګري سوه او د پردو لپاره پر خپل ولس هغه ظلمونه وکړه چې انسانیت او سالم وجدان په شرمېږي. که څه هم په دواړو جهادونو کې هم د روس او هم د امریکا مکتبي مسلمان ځوانانو سختې قربانۍ ورکړې او د قوم په بیدارۍ کې مهم کردار و. دا ځکه کمونستان خو همدې مکتبي مسلمان ځوانانو پرې ښه پېژندل، ملا خو ډېر نه پېژندل. د وهلو ځای هم دې مکتبیانو ته ښه معلوم و. دغه سبب و چې دواړو تجاوزګرانو او د هغوی داخلي ملګرو بې شمېره مسلمانان ځوانان چې لاس په لستوڼي ورسره درګیر وه بندیان، تعذیب او بېرحمه شهیدان کړل. خو بیا هم د تفاهم کوم تور دیګ چې د حکومتونو د غلطو پالیسیو په نتیجه کې د مدرسې او مکتب ترمنځ تېر سوی و هغه پاک او ورک نه سو. دوستانو، د تیرو حکومتونو نامناسبو پالیسیو د وطن دا دواړه علمي طبقې او فکري سرمایې د جماعت او مکتب فارغان چې دواړه د وطن اولاد او زموږ راتلونکي ملي پانګه و ثروت و یو د بل په خلاف ودرول او دواړه یې د ولس د ښه خدمت جوګر نه کړی سوی چې نتیجه دا ده ګورو ټول خوار دربدره او د لویو طاقتونو د مسلسلو تجاوزونو قرباني شو. په درېیم پیغام کې به د دغه مشکل پر حل خبرې وکړو او وبګورو چې موږ له خپل دغه غم لرلي او تراژیک تاریخ څخه پند اخلو، درس اخیستی سو او آیا خپلو بچو ته د یو آرام او عزتمند ژوند زیری ورکولی سو. فعلا د خدای په امان. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.